د افغانستان بانکي ستونزې. خلک او سوداګر وایي خپلې پیسې نشو اخیستلی. سلام، ستړي مشئ. د بانکونو یو شمېر مشتریان چې عام خلک او هم سوداګر پکې دي وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو نږدې 2 کاله پوره کیږي، لا هم بانکي ستونزې پر خپل ځای دي او دوی له بانکونو د خپلو پیسو په ایستلو کې له ستونزو سره مخ دي. د کابل یو اوسیدونکې حسنا وایي بیروبار یو بل ټیل وهل، نر او ښځې یو ځای له ډېر انتظاره چې پښې مې شخې شي له ماشوم سره په خاورو کې کینم، څه وکړم، مجبوره یم چې پیسې مې له بانک نه واخلم. حسنا وایي د جمهوري نظام تر سقوط او د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته خپلې پیسې چې بانک کې ساتلې وې بیرته نشي ترلاسه کولی. حسنا ازادي راډیو ته وویل طالبان چې راغلل اول خو بانکونه بند شول، بیا یې اعلان وکړ چې د اونۍ $200 اخیستلی شي، بیا 400 شوې او اوس بیرته هره هفته $200 په ډېرې سختۍ اخلو. سهار وخته راځو، کارتونه په نوبت کېږدو، هر ځل چې راځم ماشوم را سره وي. بیروبار ټیل وهل، هر څه چې وایم د دې ماشوم لپاره نوبت راکړئ، څوک مې خبرې ته غوږ هم نه نیسي. له بانکونو څخه د پیسو د بیرته اخیستلو له ستونزې سره یوازې عام خلک نه، افغان سوداګر هم مخ دي. له دوی څخه یو چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دا چې خپلې پیسې له بانک څخه نشي اخیستلی، سوداګري یې په ټپه ولاړه ده. یاد سوداګر وویل د نظام له تغییر څخه مخکې مې ټولې پیسې په بانک کې کېښودلې، بیا چې طالبان راغلل کومو کسانو چې د کار جواز درلوده په اونۍ کې یې $500 اخیستلی شو. حال دا چې زموږ لګښت اونۍ کې $4,500 دی. دا ستونزه اوس هم شته، ډېر زیات په تکلیف یو. څو ځلې موږ سوداګرو د افغانستان بانک له رئیس سره غونډې ونیولې چې زموږ مشکل حل کړي. هغه ژمنه وکړه چې حل کوو یې، خو تر اوسه پورې زموږ مشکل نه دی حل کړی. دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.